د زونډي حواله سره به زه تاسو ته لږ د اختر چې کوم تیاریانې دي د هغې ډیټیلز به درکړم. موږ سره زونډي کې چې کوم دی نو د کارخانو نه واخله داسې ملکنډیر، ریګې، کینال ټاون، شاهین ټاون، تاکال او ورسکروډه پورې دا ایریا په زونډي کې راځي. دې دپاره موږ سره چې دي تقریبا 70 زموږ خپل د WSSP ګاډي دي او تقریبا 65 to 70 زموږ آوټسورس والا ګاډي موږ هایر کړي دي سپیشل د اختر دپاره چې کوم د اختر والا ویسټ به اوچتئ او ډمپینګ سایټ ته به وړي. د دې ګاډو کې چې دي زموږ پرایمري وهیکلز هم دي او سیکنډري هم دي. پرایمري وهیکلز هغه دي کوم چې به د کوڅه په کوڅه ورځي او ګندونه به راټولوي، او سیکنډري وهیکلز بیا هغه زموږ غټ ګاډي دي، ډمپرې دي، هیوي امرول دي چې کوم به بیا ټرانسفر سټیشن نه گند اوچتئ او اب ډمپینګ سایټ ته وړي. نو زموږ سټاف چې کوم دی سینیټیشن هغه تقریبا 300 زموږ ټوټل د سینیټیشن سټاف دی او 150 ورسره زموږ د واټر سپلای سټاف دی کوم چې به 3 واړه ورځې د اختر تر سهار نه واره تر شپې پورې په ډیوټي باندې وي. او د اختر د ګند لپاره چې کوم موږ ټرانسفر سټیشن یې سلیکټ کړي دي نو هغه یو زموږ ناصر باغ روډ باندې دی، یو زموږ چلمارو روډ باندې دی تیکال ایریا سره، او دریم چې کوم دی نو زموږ په ورسک روډ باندې دی د پرایم هاسپټل شاته چې کوم ټرانسفر سټیشن دی زموږ کوم کلیکشن پوینټ دی هلته به وي. دې درو واړو کلیکشن پوینټ نه به چې دی بیا ډمپرز هغه ویسټ اوچتئ او ابه وړي شمشتو ته ډمپینګ سایټ ته چې هغه هلته ساینټیفیکلی ډسپوز آف شي. عوام ته زموږ دا اپیل دی چې د غټ اختر په ورځو کې تاسو چې کله قرباني وکړئ نو قربانۍ چې کوم علایشونه دي نو هغه په لارو کوڅو کې، په نالو کې یا په نهرونو کې موږ ته مه غورځوئ. هغې نه راوچتول هم سټاف ته هم تکلیف وي او که نالې بندې شي نو تاسو ته به هم د اختر په ورځو کې تکلیف وي. ښه به دا وي چې تاسو چې کوم ډیزګنیټډ زموږ کلیکشن پوینټس دي کوم چې روټین کې موږ اوچتو اومکه پوینټس باندې یا کېدی، یا ښه آپشن دا دی چې تاسو هم د خپل ګیټ مخې ته کېدی یا خوا کې که پلاټ وي مخامخ کېدی چې سټاف زموږ راځي او اومک هلته نه اوچت کړي، بجای د دې چې تاسو اخوا دېخوا وغورځوئ نو سمیل به هم کوي، تاسو ته هم تکلیف وي، جراثیم ترې پھیلاویږي او سټاف ته هم تکلیف وي په اوچتولو کې.